حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د امیر اطاعت او مننه په مسلمان باندې لازم ده په هغه حالت کې چې خوښي وي او په هغه حالت کې هم چې ناخوښي وي تر هغه چې په ګناه سره ورته حکم نه وي کړی که په ګناه حکم ورته وکړو بیا نه اورېدل شته او نه هم منل شته. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې په مسلمانانو باندې د امیر اطاعت لازم او واجب دی خو په هغه کارونو کې چې هغه د شریعت موافق وي چې د شریعت موافق حکم پتا کړی اوس که ستا خوښ او که ستا خوښه نه وي ته به یې منې اگر چې ستا زړه نه مني ستا عقل نه مني خو هغه چې کوم حکم کړی دی هغه چې کوم امر کړی دی د قرآن او حدیث موافق دی ته به دا منې په تا لازم ده د هغې نه سرغړونه کول هغه نه منل یا داسې بادشاه پسې خبرې کول یا داسې امیر پسې خبرې کول بدرد ویل خپل مجلسونو کې ناست او غیبت کوي لګیا یې خبرې پسې کوي ته ګناهګار یې ته د دې حدیث ته مخالفت کوي ځکه نبي علیه الصلاة وسلام دا خبره وکړه موږ د دې حدیث کې چې ستا خوښه وي او که ناخوښه وي تا ته خوند درکوي او که نه درکوي ته به یې منې ځکه تا ته هغه جایز حکم کړی دی کوم حکم چې کړی د قرآن او حدیث موافق دی د شریعت مخالف نه دی نو په ته لازم منل تا باندې لازم دي او الله دې نه کړي که چېرته داسې حکم یې درته وکړو چې د شریعت نه خلاف و د قرآن نه خلاف و د حدیث نه خلاف و نو په تا باندې به یې منل لازم نه دي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.